ابو امامه الباهلي فرمایي وینا وخته بیٹی مو وخت کې جمعه کې ناسم مانځ ټیم له خور سره راشي او دا جمعه دې پریشان خلکو زیری دې غربا او فقراو چې زړه امراقې چې سړی جمعه ته چې زړه خوشاله شي چې الحمدلله رب العالمین مشتري په دې الله باندې سړی تذکیر وشي نبی کریم علیه السلام ورته وی چې ابا امامه څنګه دلته راغلې وی حموم وديون غلبتني یا رسول الله قرضونو غمونو پریشان کړم اخر دلته رااله بس په الله باندې نظام راټولو وزه تعالی دعا نه خایم چې دا دی ویل الله باندې ټول غمونو قرضونه خلاص د قرضونو باندې مختلفې دعاګانې راغلي ورته ویل ولنا یا رسول الله وی څلور کرتی وایا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال یا الله زبطانا بنين سم دغمونو پریشانانو لا بنين سم تابل من العجز دامنا قمقل كومما كسل دامنا سستومما بعد خلق كان نشكو عمر بن الخطاب رش انسانان وال واعوذ بك من الجبن والبخل يا الله بزد الكوامما بخل الكوامما واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربا خلق رماني مزور كوا زور وركوا او قرض باندې مزور وروا چې زلاني پروتم قرض ما باندې پروتي ځکه دا به ما پریشانې قرض نبی صلی الله علیه وسلم ډېر بخ پنيني ولا بالله ځکه دغه دروغ ویل کیږي واده خلافي به راځي بل مسله به راځي اره خبره به کېشتا اره مسله اگر کو اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال په دې تکړه باندې علماء ټک او کلام کړي دي خو ولې معنا په دې حدیث کې پرتله نور روایت شوی انسان ته تبو تعالی شو کېږي کې به دا قوت راشي اللهم اني اعوذ بك من الحم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا دعا غالي ابن ابي دنيا لیکلي دي په خپل موسوعه یو شاره جمع کړی دي وی ما شنتوب کې د علم زکول د شي لکه په کاڼ کې لیکل په کاڼ کې پتی کې سړی لیکلو کی معنا ما شمال لدا دعاګانې یادوي وی دا می ویل رب العالمین ما قرضونه ټول خلاص کړ الله رب العزت دې صحابه کرام مطابق دې موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه